الله موږ ته د 3 قسمه شیانو نه ځان ساتلو نه ویلي دي. دا 3 مرضونه کوم د زموږ زړه کمزوري کړي او درې واړو کې د ټولو کې بد ناهیلتیا وي، ځکه چې هغه شیطان نه وي. یعنی هغه کس کوم چې د ناهیلي ژوند تیروي، یعنی هغه څه هم ښه امید او هیله نه لري. او دویمه خبره کوم الله موږ ته کړې ده چې د دنیا کې به تاسو سره هیڅوک مرسته نه کوي. او دریمه خبره کوم الله کړې ده چې خپل کار ناوخته کوئ مو، یعنی څه هم کار وي نو هغې له وخت باندې وکړئ. او بیا د الله قیامت خبره کوي، تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. یعنی الله غي کس ته ویلیو چې ناهیلتیا به نه کوي، خو شا چې الله وانه وریدله او بیا هم هغه نه کو چې کوم نه الله غي ته ویلیو، هغه به قیامت پر ورځ څه وایي؟ یا حسرة على ما فرطت في جنب الله. زه پښیمانه یم دا هر څه مې څنګه وکړو، ما ته هر څه یاد دي، دا ما کړي دي او غلط مې کړي دي. زه منم چې ما دا هر څه کړي دي. نو قیامت پر ورځ هم هغه بدل نشو، هغه بیا هم ناهیلتیا کوي او الله نه هیڅ ښه امید نه لري. داسې کس داسې سوچ لري چې ډېر ګناهونه مې کړي دي خو اوس نه شم بدلیدی ځکه چې ډېر ناوخته شو. دا داسې خبره ده چې لار کې څه غوښتلو والا کس وي او هغې ته چې به چې پاسه څه ژوند دې بدل کا، او هغه بیا هم څه داسې خبره کوي چې ژوند کې مې ډېرې مسلې دي، زه خو اوس کار نشم کولی، ما ته به روزګار څوک راکوي. او داسې خلک آخرت کې هم ناهیله وي. پښیمانه کېدل ښه وي، هغه پښیماني چې کوم تاسو ته الله ته نږدې کړي، خو هغه پښیماني او افسوس کوم چې تاسو له الله نه لرې کړي هغه ښه نه وي. او شیطان خدای کار دی او هغه دای غواړي چې کله هم تاسو خپل ژوند کې سوخواله راوستل غواړئ یا کله چې تاسو توبه کول غواړئ، نو شیطان تاسو ته وایي ته څنګه توبه کولی شې، ته خو ډېر ګناهګار یې. او زه دا ډېر ځل اورم خلک ماته راشي او وایي زه خو حجاب نشم کولی، زه خو مونځ هم نه کوم، زه روژه نشم نیسلی ځکه چې زه خو مونځ نه کوم، زه خو حج ته نشم تللی، ما خو ډېره حرام ګټه کړې ده. نو دا د شیطان چلونه دي. هغه نه غواړي چې تاسو یو ښه کار دپاره د بل بد کار پرېږدئ. هغه نه غواړي چې تاسو د خپل حج قبولیت دپاره حرام ګټه پرېږدئ. نو شیطان داسې تاسو له نور ګناهونو کې انخلوي. کله چې تاسو ګناه کوئ نو تاسو ته وایي چې الله ډېر رحیم دی، هغه به تاته وبخي. او کله چې تاسو نه هغه ګناه وشي نو بیا تاسو ته وایي چې ته خو ډېر ګناهګار یې، خدای به درته کله هم نه بخي.